سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ دا مدینی منور جانان مبارکہ صدیق اکبر مبارک روانے عبداللہ بن ارقیت و سر روانے دی وقید آلہ مسلمان لے دا مدینی منور جانان دی سرور کونین مبارک بھی مبارک زان پس راخ کرے ایک بل نرادے عجیبہ غندی مینگا عجیبہ غندی سفر دے کلب سرور کونین صدیق اکبر مبارک مخلاڑو کلب شاعت روانو دا مدینی جانان ورطوی ابا بکر صدیق مبارکا کل مخلاڑ شی کل شاعت شیداولے وی دا مدینی منوری جانان اصل پالوانا ستا سر مبارک پسی تورا پلاس بانی گرزی سر پالوانا لگی دی ستا دیکھ کلی مخ مبارک پسی گرزی لگی آدھے چی مخ کی شما زیم کپنے بھی مبارک سو گزار کئی چی دقا گزار پا صدیق اکبر مبارکو کی خوش زمان دا مدینی دا جانان وقت مبارک تیزار نشی اوی چی شاہ تشمائی که دا شاہ نا پا حضور مبارک سو گزار کئی چی پا ماو کی چی دا مدینی جانان وقت مبارک تنازار نشی جو حضور سلام مبارک بھی مبارک راخ کرے خبو مبارکو نصر من جدا شلا وینی مبارکی داروان شلی پڑھو کی جمع شلے مدینی منوری جانان مبارک درید ابا بکر صدیقہ خبو تلانے ورہ چوی کت دا حضور مبارک خبو نوین روانی دی کل دو خود پا میدان کے خلا مبارک دوینو دا او کل پکے کلی خخی دی او کل دا حضور صلاة والسلام دا طائب بخار بانے دا دا ظالمانو دا اللہ صدقانو باران شوروئی دا حضور بدن لگی وینی مبارکی روانی دی کل دلتا دا منظر دی چه دا سوکتوی یا رسول اللہ مبارکہ دا مدینی منوری جانان مبارکہ امام الانبیاء مبارکہ سورلی پکار دا دی وقت کی تاسو پسورلے لارشے تاکہ تاسو خبیر اخکلی وینی چکم دی دا روانشوی پڑی مبارکی تے دکشوی حضور صلاة والسلام ورطوی ابا بکر صدیق مبارک دی وقت کی سورلی کم نا دا خونی مشپدا ورطوی دا مدینی منوری جانانا ننی مشپدا سورلی کی نشدائی نن سروری کونین مدینی منورید جانان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا پارا دا بابکر صدیق شاہ مبارک سورلی دا قربان زما پشابان رسول شاہ پینزم میل فاصله وی خواه سو دا کم طرف دا چه غار سور دی دا یمن طرف تا دی یمن طرف تا چه دی ترا روان دی صدیق اکبر مبارک دا دو کونو سردار پشا کردی دی برا فرشتی دا اللہ تعالیٰ پس کی یہ گفت تی اللہ سرور کونین دا مدینی جانان ابا بکر صدیق مبارک پشا کردی حاجان صاحبان ہو پکشتا کنا لاسو نوچت کیجی چه سوکتین یغیلا سوچت کے علم سرزما ٹول بار بار بوزا او چه دا چالا سوچت نکا دی تلی ندی نو خودم خود سرزما پاتے مکا خودم بوزا ماشاءاللہ دا امینم دا سیوی چه بس که خیری کارو شو کارو شو که خیری خواه او دا درلو امین غواری محبت غواری قسم بخوده ما تابل روزم یو کس تیلیفون دا مدینی منوره نوکا ما تاوی نومانیم جی بیلک ذہن تا میں نرازی وی جی ہستا سرور دے خواہ 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 دائی دا دے مرگری رور دے ما و تیلکا ذہن تا میں نرازی وی تا مونگ با دا جمعی منظر ندرد لو آیا تا ما مخی نناش دیو میں لکا ذہن تا میں رازی ما تا وی مولی سیب وی شکل محجی نبوی کی ما وی ہیر میں نے تا با دعا کولا مونگ امین ویلی دے کار شوی دے تا دعا کردی دا مونگ امین ویلی کار شوی دے
مې دا خدا کسان ځکه چوکه کوم هم کنه چې دا بعضې کسان صم بکم ناس وي نو زه چوکه کوم چوک خوځه شونډې خوځوه شونډې خوځوه شونډې خوځوه حرکت وکړه چې کار وشي که خیر یې که داسې نه دی خو نو زه دا ملګري داسې ګورم نقشه ګورم چې دا کم کسان دا شونډې خاموش پاتې شي اخر کې بیا ویم خدای دا چپه خولې والا هم بوزه چې کار ونه شي نو زه یم بس خدای اوس څه وکړم لکه چې ما خو ډېر واړو را واړو و چې اوس یې خوله کار نه کوي نو دې سره څه کار وکړو نو خدای دې زموږ ستاسو دغه مبارک دیدارونه د ډېرو آدابو سره نصیب کړي لږ دړه د خلاصه چې کله لاړ شي نو غار سور ته چې خیږي که نه نو کم از کم 4 غنټې 5 غنټې ختل چړی دی شي اوس ورته پوړی وي هغه وخت کې پوړی نشته هلکه یوسف ته بیا راغلی تا ته بیا دغه نقشه مکې شوه ما ته څه ګورئ د پنجاب څه زنانه رالي خطې نه شوې هغه یو بوډا ته په اردو کې وایي چې حضور پاک مبارک دونه بره تلو که نه نو خو دلته به لنډ لږ ایسار شو نو اوس موږ چته خطې شو نو ما ورته چې کاکا تا ته چا وی چې دلته خیږه دا خو د عاشقانو سفر دی دا شرړې خپئ نو دا د دې سفر دی نه 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 مې دا غلامانو ګوره چې دا په محبت روان دي هغه کاڼي ښکلوي کاڼي هغه شګې ښکلوي وی دې سره د مدینې د جانان لاسونه مبارک او خپې مبارکې لګېږي دا د عاشقانه سفر دی چې حرم ته م لاړ شئ او د کې مینه نه زمونږ د پاکستان خصوصا عاشقان او بیا پښتانه چې کوم قدر کوي کعبې ته به ولاړي او چې کله د تلاوت ټیم راشي تلاوت کوي یعنې کعبې ته دون ادب کوي دا حاجیان شته او بعضې کسان به وویني تلاوت به کوي ناګنه اقامت شروع شي قرآن مجید به په ځمکه کېږي قرآن به په ځمکه به کېږي بس زموږ پښتانه به کېږي دا اوس د عشق خبره ده دا دقل ما ټول نه جوړ کړ مې دا عشق خبره ده مې دا عاشق به خامخا که المارۍ ترې لرې ده خپل صادر به رالي هغه به ځان تږدي خو د خدای قرآن به پرې د پاسه ږدي زموږ پښتانه مسلمانان الحمدلله هغوی به داسې نه کوي نو هر قسمه خلک څوک به کعبې ته د خپې داسې مخامخ نیولي کعبې ته موږ ورته وایي زه خدای م خوار نه کا کعبې له راغلی کعبې ته د خپې نیولي دي زمون په 400 کې چې د چا د کټ خپې لنګه چې قبلې تي څوک یې پرېږدي دلته عاشقان دي سبحان الله د کټ لنګ هم نه برداشت کوي وی دې خوا قبله ده خپې به قبلې ته کښېنه کوم امام چې قبلې ته لاړې توکي ده ته پته ده چې دې خوا کعبه مبارکه ده او دې لاړې توکي یکدم یې زه د لاسه په خپله وته یم حضرت مې لاړې داسې توکه ما ته وی ولې مې دې خوا کعبه ده ما ته وی معافي غواړم والله که ذهن مې کار کړی دی ګاډي کې روانې دې خوا قبله راځي خراش کې درغې دې خوا به لاړې توکي که کوم خوا به توکي ما سره خپل صادر دی په دې صادر یې توکمه خو قبلې ته به توکمه نه مې کعبه مبارکه دې خوا ده خو لکه وساته که نشي دغه کولی چې کله راشي دې خوا روان شي دې خوا دې خوا لاړې توکه د کعبې مبارک احترام کله چې لاړې توکي هلته م احترام کوه متیازې چې کې کعبې ته به نه چې کوم دی مخکې نه به شا کې الله دې مونږ کې ټولو کې د کعبې قدر پیدا کړي باتروم جوړې داسې ځای کې به ناسته جوړې چې دې خوا دې مخې یا دې خوا دې شاوي داسې به جوړې داسې به نه جوړې چې یا دې مخه یا شا دې ورته راځي خدای دې مونږ کې د کعبې قدر پیدا کړي لږ دړه د خلاصه هلکه زه پکې دا نقطې د ادب د دې وجې چړمه چې بغیر ادبه کار نه کېږي بغیر ادبه کار نه کېږي ای سرور کونین مدینې منورې جانان غار سور توخې جوړ او بابا کې صدیق مبارکه د 400 عاشقانو نه د حضور په خوا کې پروتي د مدینې منورې د جانان مبارک د آقا مولا مبارک د برکت در باندې نن منوار او برکات راوري حضور مبارک ابابکر صدیق مبارک عمر فاروق مبارک دا یا اللہ د دې عاشقانو سلامونه ورته ورسوا
امین وای شیر خدا مبارک د پیغمبر په بستر باندې ناست کړي داغي ته زمو سلام ورسو د حضور مبارک صحابه ته زمو سلام ورسو د بدر او د شهدا ته زمو سلام ورسو دلته چاته وایو لک دړه د اخلاص لک دړه د اخلاص چې الله ته درخواست وکړو قبلي کی بنا بس مخه سره سین شوخا سبحان الله وای صدیق اکبر مبارک بنند حضور د جنگلو خوا کی ویلی علیکم وعلیه السلام خو دا شونډه خو دا کنا هغه زین سلام جواب ملو شوی دی الحمدلله دلته دخلین سلام وزلت الله تعالی رسول سلام دستور کو درب کې الله خو زم د ټولو د سلامونه نصیب چې مبارک کلو رسیدا بیدار شي سرور کونین مبارک ته قربان د شام مبارکې نمی کوشه چې کوشه او ته وې د مدینه منوره جانان زغار ته ننور زما وا 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 د ایمان په ایمان بیا په زموږ د طرفه سلام دی سبحان الله په صدیق اکبر بیا زموږ سلام رضی الله تعالی عنہ مبارک او تی قربان ودرېګا زغار ته ننور زما دا غار صفا کوما اسنه جل دها بګینی خامار بګینی وی یادا سے موزر شی پکی وی چې د مدینی جانان له نقصان ورنکی مخی ورزما غار صفا کړو خو چې وی کته یو سړی ولیدلا نا خوښ شولا دوی موا درې موا یو روایت کې دو کم 200 یو کې چې کم دي دو کم سلوي دا سړی ولیدلی سرور کونین مبارک بار ولار دے صدیق اکبر مبارک غارم جارو کیو د مدینی د جانان د مختما شم کے یار خو یاری او بیا صدیق اکبر مبارک پشار صادر راواغشت قیمتی صادر شال ورسره ای صادر راواغشت او ناګه ټوټي ټوټي کانه به پکې گیر کې وسړه کې به ورک سړه بندې یو دوا درې ټوټي ټوټي کوم صادري دو سړي پاتې شوي سرور کونین د مدینی جانان ته وي قربان رانه نو زی راځي چې دنه نشه نو ډیر زیات تن زیدي ډیر کم زیدي چې ورنه نو وته صدیق اکبر مبارک وته وي د مدینی منورې جانانا چونکه دا غر دی غار سور دی بالخ نشتا چستا دی خکل سر مبارک تے کی دما بستر نشتا چستا بدن مبارک تے کی دما دا مدینی جانانا دا صدیق اکبر مبارک دا زنگون تا دا پارا بالخ مبارک ترازو قربان تستر شوی زما پا دی زنگون مبارک بانے دا سر مبارک کی دا علاقه جو سوک پشا بانے یو سی چې چا سورلی خوړلی هغه بستړی شوی که چا هغه کسروړي هغه بستړی شوی دلته د مینې مقام وګوروي نه قربان تستړی شوی دستړی نیما وی والي وی والله ځکه ځان باندې پوهېږم چې ما سره د خدای کمینه ماته وي ساته سبحان الله زه نه پوهېږم په ځان باندې زه په ځان نه پوهېږم زه په غار سور راختلی خو زه د تکلیف نه خبر شوی نیما ځکه چې د چا بدن سره د مدینې د جانان بدن مبارک لګېدلی دی دغه بدن ته به الله ولې د عزت په نګاه باندې نه ګوري دغه انسان له به ولې الله عزتونه نه ورکوي وی قربان د دو کونو سردار زه ستړی شوي نیما د دو کونو سردار مبارک تاسو رانه چې مبارک ورغی نو دا سر مبارک د حضور پاک مبارک په غیږ مبارک کې کېښه او دا ولې رسول په مبارک ورته داسې په اوږو مبارکو باندې وي صاحب د مدارک ذکر کړی دي یو د عشق نقطه د صدیق اکبر مبارک ذکر کړی دا مفسرین دی خدای پاک په قبرونو کې خوشحاله کړي زه ته ځکه دعا کوم چې دونه خواره دي مفسرینو کړي کدي مفسرین نه وي د قرآن په ترجمه به څوک پېښ شوی نه وي په تاویل تحریف باندې هیڅ انسان به په ذهن کار نه وي کړی که تفسیر یې نه وي هغې داسې نقطې چیر کړي دي چې حیران ته ورته ړبه یا خدای ته وله ډېر خیر ورکه ډېرې خوارې کړي ډېرې خوارې صاحب د مدارک ذکر کوي وی صدیق اکبر مبارک به کله نا کله دې غار کې دننه داسې ګیر چاپېره نظر شي اسمس دی که نه
او کله به د غار دی مخ ته کته چې اصل دشمن چتران شي او کله به د سترګې مبارکې به راواغشته او د خپل غیږ ته به وکړه چې غیږ ته به وکړه د مدینې د جلال په ودوها مخ په ول